لنډه کیسه نکریزې او بنګړي. زرلښته د انګړ په منځ کې د توت د ونې لاندې سیوري ته ناسته وه. د ادې سر یې ورته غوښت. هغې د خپلې مور نیمایي سر ورغوښتی و. ګللښته د انګړ په منځ کې د روانې ویالې غاړې ته ناسته وه. هغه صابه یې وینځل چې تېر ماښام آصف له ځانه سره له پټو نه راوړي وو. د روژې 10مه ورځ وه او سبا ته د وړوکي اختر ورځ وه. ګللښتې صابه ووینځل، هغه یې د نغري خواته یوړه او دا بیرته د مور او خور خواته راغله. هغې خپلې مور ته وویل: ادې، صابه خو مې پرېولل، د غوښې د دیګي سر مې ور ټینګ کړ، په اور مې ایښی، خو تر اوسه یې بخار نه دی نیولی. راوړه نور دې سر زه در غواړمه. زرلښته دې صابه پاخه کړې، زه نوره ستړې سومه. مور یې د زرلښتې په زنګانه سر ایښی و، را کېناسته، مسکی شوه او ور غبرګه کړه. وړکۍ، همدا نن مو زحمت دی، سبا به که ځوان وو په مړه ګېډه به ګرځي. ته اوس پرسه د کندو لاندې مې توره کټه ویښې، په هغه کې مینې وریځې دي، راوایې خله سره پاکې به کړو او بېګا ته به یې پاخه کړو. زړې لا خبره نه وه خلاصه کړې چې زرلښتې وویل: وایي ادې، مینې وریځې سته؟ لالا مې خوارکي څو وارې درته وویل که وریځې وي نو د پسینې لپاره یې پخې کړئ او تا ویله چې نسته خلاصې شوي. نو څه وسو؟ د دې شپې دپاره مې تاسو ته ساتلې وې، د مور و پلار په قبر کې مې نه ښخولې. ادې، ډېر ښه دې کړي، دا زرلښته خو تل په آصف لالا ولاړه ده. لکه دې وشرمېږي، د نکریزو او بنګړو وعده یې ورسره کړې وه. دا دی سبا اختر دی، په تش میدان ناسته ده. دواړو خویندو څو شېبې د مور په مخ کې د یو بل سره ژبه ووهله. وروسته ګللښته لاړه، وریځې راواخیستې او زرلښته بیرته د مور د سر په غوښتو لګیا شوه. آصف 2 کاله مخکې د ایران له مزدورۍ راستون شوی و، نو بیرته ایران ته تګ ورته خوند نه ورکاوه. هغه اوس لازمه نه ګڼله چې زړه مور او پیغلې خویندې په کور کې یوازې پرېږدي. هغه ته له پلاره کمه ځمکه راپاتې وه. هغه اوس د کلي د برکارۍ سره د بل کلیوال ځمکه په دهقانۍ اخیستې وه، خو مور یې اوس ورته واده په سوچ کې وه. هغې غوښتل چې زرلښته ورته بدل کړي. ګللښتې وریځې خیشتې کړې، د نغري خواته لاړه، د غوښې په دیګي پسې یې نور خس کېښودل او اور یې ورپسې تیز کړ. هغه د نغري خواته ناسته وه چې د کلا مخې ته د بنګړي والې غږ شو. هغه په وارخطایۍ سره د مور خواته ورغله او ویې ویل: ادې، بنګړي واله ده، ما خو د خپلې چرګې هګۍ ټولې کړي، ځان ته بنګړي اخلمه. ادې ورته وویل: وا نجلۍ، بنګړي څه کوې؟ هغه پرېږده، سبا ته به کوم نازولی راشي، په اختري کې به یې ورته ورکړو. ځه زما یې په بلا، زه خو بنګړي اخلمه. ګللښتې د کلا دروازې خواته منډه کړه او بنګړي واله یې دننه کلا ته راوسته. بنګړي والې خپل د بنګړو کارتن له اوږې راکښته کړ. زړې او زرلښتې ته مخامخ په ځمکه کېناسته. په 2 پښو تړلی چرګې هم د انګړ په مخ کې خوشې کړ. بنګړي والې سره، شنه، زیړ او رنګ په رنګ بنګړي له کارتن نه راوایستل. له بلې غوټې نه یې د انداسه، سرخي، رانجه، د مخ پوډر، د تندي خالونه هم راوایستل. بنګړي والې د زړې لاس ځان ته راکاږه او ویې ویل: ترورې، راځه چې اول خو ستا مړوندونه در ډک کړمه. ګوره، ستا د عمر برابر سره تور رنګي بنګړي مې راوړي. په هغه لویه کلا کې ډېرو خپل مړوندونه ډک کړل. زړې خپل لاس ترې راکاږه او ورته یې وویل:
زه یې څه کوم، دا جنکۍ بې شرمې دي، بنګړي او نکریزې غواړي. ګلداد د بنګړو په درجنو باندې ګوتې وهلې. د بنګړیوالې نه د هر درجن د بیې پوښتنه کوله. بنګړیوالې قسم کړی و چې درجن به له 6 هګیو نه په کمه نه ورکوي. د نکریزو پاکټ یې په 2 هګیو خرڅاوه. ګلداد د بنګړو لپاره پوره 6 هګۍ ټولې کړې وې. د هغې زړه و چې خپل دواړه لیچې ډکې کړي، ځان ته د مخ پوډر، د شونډو سرخي، نکریزې او دنداسه واخلي. خو خپلو هګیو ته چې کتل نو لیدلې چې دا ټول ارمانونه یې نه پوره کېږي. ګلداد په ژبه باندې لکه ډېره تېره وه، خو په زړه باندې ډېره نازکه نجلۍ وه. د مور او خور تشو لیچو ورته خوند نه ورکاوه. هغې د مور لاس د بنګړیوالې په لاس کې ورکړ او ورته یې وویل. اول خو د ادې لاس ور ټک کړه، وروسته یې ځان ته 1 درجن سره او شنه بنګړي او د خور لپاره یې زیړ او تور بنګړي راواخیستل. بنګړیوالې د دې 3 درجنو بنګړو په بدل کې 18 دانې هګۍ واخیستې او د پاتې 2 هګیو یې ورته 1 پاکټ نکریزې ورکړې. دواړو خویندو بنګړي په لاس نه کړل. هغوی په دې سوچ کې ول چې سبا ته د اختر له جامو سره سم به یې په لاس کړي. زرلښته خپلو بنګړو ته ډېره خوشحاله وه. 2 درجن بنګړي یې د کوټې په تاخچه کې د نکریزو سره یو ځای کېښودل. دواړو خویندې د روژه ماتې د تیارولو لپاره لاړې. زړې په ګلداد امر وکړ چې د اسب جوړه دې له بخسې نه راواخلي او د تنارو تاو دې ورکړي چې ګونجې لاړې شي او سبا لپاره ورته کېږدي. د تناره په غاړه ګلداد زرلښتې ته وویل، نن شپه به د نکریزو ګلان په لاسونو کې جوړوو. د هغې کابلۍ جینۍ غوندې چې د باران په واده کې راغلې وه. نو په څه باندې به یې واچوو؟ ما ته چل راځي، د ګوګړو په ډکي باندې په لاسونو کې سره جوړوي. د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته زرلښتې ته یې مور وویل چې نکریزې راوړي او په سر یې ورپورې کړي. آصف د ماسخوتن د لمانځه لپاره جومات ته تللی و. زرلښته کوټې ته دننه شوه چې د کوټې له تاخچې نه خیشتې کړي نکریزې راواخلي. د سنبلې میاشت وه. ګلداد د بام په سر د خوب ځایونه سمول چې زرلښته له کوټې راووته او هغې ته یې وویل، نکریزې دې چېرته ایښي؟ ما نه دي لیدلې، تا خیشته کړل او د بنګړو سره دې ځای په ځای کړل. زرلښته له لاټین سره بیرته کوټې ته ننوته. له تاخچې سره یې ټوله کوټه ولټوله، خو ځمکه وچاودېده او بنګړي له نکریزو سره پکې ننوتل. تر نیمې شپې پورې دواړو خویندو کلمې ویلې. آیتونه به یې تېرول که ګوندې د هغو نکریزې او بنګړي پیریان ورته بیرته راوړي. دواړه خویندې په خپلو خوب ځایونو کې ناستې وې. یوې په بلې باندې ملامتي اچوله چې ولې بنګړي او نکریزې په بسم الله نه وي ایښي. اوس نو د زرلښتې پوره باور راغلی و چې دا پیری نه دی، ښاپیری دی، ځکه چې تل د دواړو خویندو د ډول او سینګار شیان پټوي. آصف په دواړو باندې غږ وکړ چې اوس ویدې شي. د اختر نه پس رحیمۍ د کوټو د پاسه نورې بالاخانې اچوي. دی به ورسره مزدوري ونیسي او بیا به دوی ته هر څه راوړي. د اختر په ورځ دواړو خویندو نوې جامې په تن نه کړې. د غرمې ډوډۍ نه وروسته شبابو توړۍ له خپلې پېغلې لور نازکې سره د اختر مبارکي لپاره راغله. زرلښتې هغوی بره په بالاخانه کې کېنولې. مور یې بالاخانې ته ورپورته شوه. شېبه وروسته آصف له ده باندې کور ته راغی. د
د شابابو توړۍ د راتګ په خبرېدو سره د کلا له دروازې بیرته ستون شو او د جومات مخې ته د ځوانانو ډلې ته بیرته ورغی. ګل لښتې او زر لښتې دواړو چای د اختر له میوې سره بالاخانې ته ورپورته کړ. ګل لښتې د نازکې لیچې ته پام شو چې دواړه لیچې په بنګړو ډکې کړي او په دواړو لاسونو یې د نکریزې ګلان اچولي. په دې وخت کې شابابو توړۍ د آصف عادي ته وویل: خورې، پرون مازدیګر نازکه خفه وه، خدای وهلې بنګړیواله د کلا خواته رانغله، د دې نه بنګړي وو او نه نکریزې. خیر اوسې خورې، ماسخوتن چې آصف جان بنګړي او خشتې کړي نکریزې راوړل نو زړه کې مې درته دعا تېره شوه، خو اوس چې ګورمه موږ ته مو راولېږل او تاسو نکریزې نه دي کړي، دا ولې؟ ګل لښتې زر لښتې ته سترګه ووهله، ویې ویل: توړۍ، پرون مو له بنګړیوالې نه هم بنګړي واخیستل او هم یو پاکټ نکریزې، نیمایي نکریزې د بنګړو سره مو تاسو ته درولېږل. دا زر لښته نه وینې، لاټۍ یې له ځان سره لاندې کوز کړی و. عادي چې مانځه ته ولاړه شوه نو پښه یې د نکریزو په کاسه ولګېده او کاسه لاندې د کلا منځ ته لاړه. له دې سره ټولو وخندل. ګل لښتې او زر لښتې شېبه په شېبه د نازکې لیچو او سرو کړو لاسونو ته کتل او په خپلو منځو کې سره پټې پټې موسېدلې. د کلو نیټه 2009 کال د جولای 14مه، حیات آباد، پېښور.